د پکتیا ولایت په مرکز او احمد ابا ولسوالۍ کې د نورو میوه لرونکو بوټو سربیره په زیاته کچه د مڼو باغونه شته چې بڼوال ترې هر کال ښه حاصلات لاسته راوړي. د نورو کلونو په نسبت سږ کال د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. بڼوال وایي حاصلات ډیر دي خو د ساتنې او خرڅلاو لپاره مناسب ځایونه او بازار نه لري. دوی زیاتوي چې هر کال ترې د سړو خونو د نشتوالي له امله زرګونه منه مڼې خرابېږي چې د ګټې پر ځای ورته تاوان ورسیږي. یاد بڼوال له کرنې وزارت او دلته په پکتیا کې له اړوند ریاست څخه غوښتنه کوي چې د دوی د مڼو لپاره دې ورته سړې خونې جوړې کړي تر څو یې دوی په مناسب وخت د خرڅلاو لپاره بازار ته وړاندې کړي. سږکال په ټوله پکتیا کې د مڼو حاصل بالکل زیات دی. سږکال کال آباد کال و بارانونه و واورې وي چې کوم ځای واوره ډېره کېږي هلته مڼه ډېر ښه حاصل ورکوي او علاوه له هغه نه موږ ساتخانې نه لرو په دې کې مڼې کېږدو وساتو او بل داسې خلک هلته دي که نه خو د کارتن بسته بندي باندې نه پوهېږي چې د بسته بندي کارتن او په دې باندې کېښودلو باندې په کارتن کېښودل ساتل کېږي په ترتیب سره. ساتخانې بیخي نه لرو په دې ریاست ته دا وایي چې موږ ته ساتخانې جوړې کړو ساتخانې جوړې کړي. که سړې خونې وي د پسرلۍ به من 500 افغانۍ به یې ښه شي د ایران مڼې چې نه راتلېږي. مرسل خلک کوم مرسته نه کوي خو موږ پلار کابل ته د کابل نه خپله شخصي لګښت باندې دوا د شیان راوړي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم د سړو خونو کمښت په دې برخه کې یوه لویه ستونزه بولي او وایي که دوی د تازه میوو لپاره سړې خونې ولري نو د بزګرانو او بڼوالو په مخ کې شته ستونزې به تر ډېره هوارې شي. د کرنې رئیس محمدین مومند وایي هڅه یې پیل کړې تر څو پکتیا کې د میوهجاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي تر څو بڼوال خپل حاصلات پر خپل وخت خرڅلاو ته وړاندې کړي. حاصلات نه یوازې په میوهجاتو بلکې په غلجاتو او په نورو میوو کو سبزیجاتو کې هم زیات ده. دا یو واقعیت دی خو متاسفانه چې دغه ستونزه لا تر اوسه پورې نه ده حل شوې کوم چې د سړو خونو ده. امیدوار یو چې انشاءالله د دغه کار د ریاست جمهوریت د عملیاتي برخې ته حواله شوی ده. امیدوار یو چې انشاءالله د دې لپاره به یو د حل لاره زر ته زر ولټول شي او انشاءالله منظوري به راشي. بل لور ته بیا د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر علمیار د وچو او تازه میوو لپاره د بازار نشتون لویه ستونزه یادوي او وایي که حکومت ورته د ځمکني دهلیز زمینه برابره نه کړي نو په دې برخه کې به شته ستونزې همداسې پاتې وي. پر دولت هم دا توانایی نه لري چې بازار موندنه وکړي. رئیس جمهور هم موږ سره وعده کړې اوس دغه په قزاقستان کې کېدای شي دوی یو بازار پیدا کړي ورته کار پر روان ده. متاسفانه پاکستان ته زموږ لاره پوله څه کومه پوله ده دا هم اوس طرفه یې پورته کړې ده. بل لاره باید ولټول شي چې موږ وکولای شو د قزاقستان یا نورو هېوادونو ته دا صادر کړو. تنها په هوایي دهلیز باندې دا نه کېږي باید زمیني صادرات باید زیات شي. د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې سږ کال په پکتیا ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې 60% ډیروالی راغلی دی. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.